من الله علينا يقينا الله يحسن كړو په موږ باندې انه من يتقي ويصبر بشک څوک چې الله زبیریږي او الله لپاره صبر کوي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نو بشک الله نه ضایع کوي ثواب المحسنین د احسان کوونکو. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإذ كنا لخاطئين. وویل دوی په الله قسم یقینا الله ته غوره کړی په موږ باندې وإذ كنا بشک موږ لخاطئين ګناهګار. قال لا تثريب عليكم اليوم. ورته ویل یوسف لا تثريب ملامتي به نه وي علیکم په تاسو باندې اليوم نن ورځ ملامت و مولانا داسې اخلاق انبیاء. يغفر الله لكم الله به تاسو ته مغفرت کوي وهو ارحم الراحمين الله ډېر مهربان دی. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي مسيرا واتوني باهلكم اجمعين. يوسف ما دا قميص فالقوه وایي چې وی على وجه ابي زما د پلار په مخ باندې یاتي بشیرا یاتي هغه به وګرځي بشیرا بنا واتوني باهلكم اجمعين. راولي ما ته خپل خاندان ټول زما په غم کې ورن سوی دی او زما په خوشحالي به بېرته بناسي. ولما فصلت العير قال ابوه ولما فصلت العير كان قافله هذا مصر بيلا شوى. قال ابوهم هو يرجع الذي اني لاجد ريح يوسف. إني بشك زل أجد محفوظا ريح يوسف وشوي يوسف لولا أن تفقدوني. تاسي ما ملامتوي تاسي ما تنسبت نبوي لكوي بما د يوسف بوي ولګید. کله چې الله وغواړي بیا د مصر څخه خوشبويي رسوي په کیلومترو باندې لري علاقه. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. ورته ویل د نورو خلکو د کور خلک الله بالله قسم انك بشک لفي ضلالك القديم په پخواني خطا کې لرې د يوسف د ژوند تمه لرې. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فردا. فلما ان جاء البشير کله چې راغی زیری راوړونکی القاه على وجهه قمیص یې واچوی په مخ د یعقوب باندې فارتد بشيرا وګرځېدی بنا. قال الم اقل لكم ورته ویل ایا ما نه ویلي تاسې لره اني اعلم من الله ما لا تعلمون. بېشکه زه پوهېږم د الله د خبرو څه چې پوهېږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا يزمن بلا استغفر لنا ذنوبنا زموږ ګناه موږ ته معاف کړه مغفرت راته وغواړه د الله څخه انا كنا خاطئين. بېشکه موږ ګناهګار یو. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. قال ويل يعقوب سوف استغفر لكم ربي زرد زبط على سيدنا دعاء وغواړم مغفرت وغواړم د خپل رب څخه انه هو الغفور الرحيم. الله نیکان بندګان څومره مهربان یو. الله رحم کرم رسول لري. اللهم ارحمنا. سوف استغفر لكم ربي زرد چې دعا وغواړم تاسو لره مغفرت به درته وغواړم د خپل رب څخه انه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف نو دوی خپل ټول خاندان را روان کو مصر لره.
يوسف عليه السلام مخترع وتلي استقبال لرا. فلما دخلوا على يوسف وسكله داخل يوسف بعدين آوى إليه أبويه يمزيق إليه خلقان سر أبويه في الأمور وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. داخل سي مصر لرا إن شاء الله كذا الله خشي آمنين فأمن بعدين كاسو دربدلت آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أو بورتا يقرأ الأمور على العرش تخت باتشي بعد وخروا له سجدا. أول ولد يوسف لرسل لكم وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هو يوسف يزمع فلارا ذات ما نخوب تعبروا من قبل سماف كبير دليو سلوية شاتياك الله قد جعلها ربي حقا يقينا وغزوا إذا خوب ما رب حقا اشتيانا.